د بلخ ولایت مقام د غونډو په تالار کې د دغه ولایت د مرستیال والي په مشرۍ د کورنیو او بهرنیو مرستندوی بنسټونو د استازو او د بلخ ولایت مقام د دفتر د رئیس په ګډون د یو شمېر ادارو د رئیسانو ترمنځ له ایران او پاکستان هیوادونو راغلو افغان کډوالو سره د مرستو کولو په موخه د همغږۍ ناسته ترسره شوه. په دغه ناسته کې د مرستندوی بنسټونو له لورې د افغان کډوالو ستونزو ته په جدي پاملرنې د اړینو اسانتیاو او منظمو سرپناه برابرول او دغه راز په یو شمېر نورو اړوندو موضوعاتو بحث او خبرې وشوې. د غونډې په پیل کې د بلخ ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس وویل چې له ایران او پاکستان هیوادونو څخه د افغان کډوالو جبري ایستلو لړۍ دوام لري او ټول مرستندوی بنسټونه باید هڅه وکړي څو د تیر کال په څیر خپل ایماني او وجداني وجیبه ترسره کړي. نوموړي غوره امنیتي شرایطو ته په اشارې وویل چې دمګړۍ د سراسري امنیت په ټینګښت سره مرستندوی بنسټونه کولی شي چې د هیواد هرې برخې ته لاسرسی ومومي، نو په همدې اساس باید هڅه وشي ترڅو په دغه ستونزمن حالت کې د افغان کډوالو لاسنیوی وکړي او پر وخت اړینې مرستې ورسره وکړي. ورته مهال په یاده غونډه کې د مرستندوی بنسټونو استازو هم له ایران او پاکستان هیوادونو څخه راغلو افغان کډوالو سره د مرستو په برخه کې د بشپړ چمتووالي سربیره د هر راز همکاریو ډاډ څرګند کړ او ویل چې دوی به په خپل ټول ځواک سره د افغان کډوالو لومړنیو او اړینو ستونزو ته رسیدنه کوي. دوی همداراز ټینګار وکړ چې په شمال زون او په ځانګړې توګه بلخ ولایت کې ټول مرستندوی بنسټونه په هڅه کې دي څو راغلو کډوالو سره په بیړنیو حالاتو کې د روغتیا په برخه کې خوراکي او غیر خوراکي توکو د زده کړو او په نورو بنسټیزو برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. نوموړو همدارنګه زیاته کړه چې دمګړۍ په هیواد کې شته امن چاپیریال له دوی سره مرسته کوي څو د هیواد هر برخې ته په چټکۍ خپل خدمتونه وړاندې کړي. له بلې خوا د بلخ مرستیال والي د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ په تیر کال کې له افغان کډوالو سره د یادو بنسټونو او مسؤلینو د خدمتونو وړاندې کولو په پار مننه وکړه او د افغان کډوالو جبري ایستلې غیر قانوني او د شرعي اصولو خلاف اعمال وباله او زیاته کړه چې موږ ټول باید په پوره همغږۍ سره د افغان کډوالو لپاره بشپړ چمتووالی ولرو او هڅه وکړو څو اړینې اسانتیاوې ورته برابرې کړو. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې مرستندوی بنسټونه باید له افغان کډوالو سره بنسټیزې مرستې وکړي او اساسي مشکل یې حل کړي ځکه په اسلامي نظام کې د هر چا حق په مساوي ډول ورکول کیږي. ما شما یک آمادگی از روی ایمانان و وجدانان از روی ایمانی مسئولیت اسلامی خود مسئولیت اسلامی خود ادا بکنیم که و همچنین جلسه ها را ما شما گرفتیم به خاطر همی که و نهایت کوشش خدا بکنیم که همی به خاطر همین مهاجرین آمادگی داشته باشیم و همه همدیواله در یک فعالیت فعال سمی قایم داشته باشه که هر چیزی که واسه توانش هست دریغ نکنه. د یادونې وړ ده چې دمګړۍ په بلخ ولایت کې شاوخوا 200 کورني او بهرني مرستندوی بنسټونه شتون لري چې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه ترسره کوي.